نجیب الله شینواری سپیکس نه پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ یو ورځنۍ سیالۍ درې میچونه لومړی میچ سبا شروع کیږي او دا به د او ډي آی سوپر لیګ حصہ زما په نظر باندې د پاکستان ټیم ویسټ انډیز نه ښه ټیم دی، مضبوط ټیم دی، مګر ویسټ انډیز هم نوي ځوانانو نیدرلینډ خلاف ښه پرفارمنس وکړ، پریکټیس یې ښه دی، نو مقابله به ښه کیږي. هغه زما د خوښې چې کوم 11 لوبغاړي د پاکستان دی هغه در سره شریکوم. زما په نظر باندې باید اوپننګ ته امام الحق او محمد رضوان راشي. ما مخکې ویلي محمد رضوان ټاپ کوالټي پلیر دی چې اوپننګ ته چې زیات سکور به وکړي، زیاتې سنچریانې به وکړي، لکه T20 په شانتې پاکستان ته به ډېرې لوبې وګټي. ون ډاون فخر زمان چې دی ښه اټیکینګ پلیر دی، که څوک زر هم آوټ کېږي اټس لایک اوپننګ، مګر که ایسارم شي تیزه لوبه کولی شي. نمبر 4 بابر اعظم دې پوزیشن کې سټیبیلیټي پکار ده پاکستان ته، ځکه دې نه وروسته چې کوم میچونه راځي نړیوال جام هغه په هندوستان کې دی، نو تا سره چې ښه سټرانګ میډل اورډر وي نو هغې د وجې به ته ښه سکور کوي. مثلا د 13 نه 20 نه واخلې تر 40 پورې دغه دوران کې چې چا ښه د اورونه ولوبول هماغه ټیم به زیاتره میچونه ګټي. نو ځکه نمبر 4 بابر اعظم ښه دی، ټیکنیکل پلیر دی، بهترین پلیر دی، هر یو ایچ فلانر زما ډېر ون اف مای فیورټ پلیر دی. پنځم عبدالله شفیق، دا ښه ایډیشن دی. عبدالله شفیق هم ګراوند شاټونه ټیکنیکل په کلار لوبه کولی شي، هغه که ضرورت راغی مثلا 2-3 کسان زره وټ شو په کلار هغه اننګ سری سمبالولی شي او بیا لاهور کلندر سره لوبېده، تیزه لوبه هم کولی شي. مطلب هلته هم په 15 بالونو 15 والوانو تیزه لوبه هم کولی شي چې ضرورت راشي. پاکستان سره بیا 6 نمبر خوشدل شاه هم درته لیفت هارم سپین درکوي، هم درته ښه سالډ هیټینګ کوي. اوم شاداب خان اوس خو تیری آلراونډر شوی دی، ځکه ریګولر بیټینګ کوي، ښه کانفیډنٹ پلیر دی او بالینګ یې لیګ سپین دی. 8 نمبر محمد نواز ښه لیفت آرم سپینر دی، بیټینګ هم درته کولی شي. نه هم محمد وسیم جونیئر 10 شاهین افریدي 11 حارث رؤوف، شاهنواز دهانیم پکې اچولی شي. دا د پاکستان هغه ټیم دی چې درې در سره ښه فاست بالران شو. محمد وسیم جونیئر چې تاسې له بیټینګ نه دی کتلی، مګر دا هم ښه بیټینګ کولی شي او پاکستان دپاره اصل کې دی آلراونډر لوبیږي، نو چې موقع راغله تاسې به بیا وګورئ. او 3 ورسره فاست بالران شو، 3 تا سره 6 سپینران شو، 3 واړه، او چې ضرورت راغی نو فخر زمان او بلم درته بالینګ کولی شي. مګر شپږ چې سره په ون ډے کې دا هغه بهترین ټیم دی. زما په نظر د پاکستان بیټینګ هم سی کیږي او بالینګ هم ورسره. بل د پاکستان شکار چې نو یو ټاپ زما فیورټ کسان چې دی ګوره سکلین مشتاق بهترین آف سپینر او دوسرا هم د جوړه کړی او محمد یوسف د خبرو ضرورت نشته، ډېر زبردست ټیکنیکل پلیر. دغسې کوچینګ سټاف ما افغانستان ته غوښته چې شوی وای، خو خیر د پاکستان